د څوک غواړي چې میلیونر شي په یوه نړیواله خپرونه کې د مسابقې له یو ګډونوال څخه پوښتنې وشوې چې لومړۍ پوښتنه: سل کلنې جګړې څو کاله دوام وکړ؟ 114 کاله، 99 کاله، 100 کاله، 150 کاله. د مسابقې ګډونوال د دې ځواب په برخه کې ډیر فکر وکړ. بیا یې غوښتنه وکړه چې دا سوال باید تغیر شي ځکه چې د ده ځواب یاد نه دی. بل سوال ته لاړ. دوهمه پوښتنه: پانامایي وطني خولۍ چیرته جوړیږي؟ برازیل، چیلي، پاناما، اکوادور. د مسابقې ګډونوال د دې پوښتنې د ځواب لپاره له خپل ملګري مرسته وغوښته. درېیمه پوښتنه: روسیان د اکتوبر د انقلاب جشن په کومه میاشت کې نیسي؟ جنوري، سپتمبر، اکتوبر، نومبر. د مسابقې ګډونوال دې پوښتنې ته هم ځواب ونه شو ویلی او د تالار له ناستو خلکو یې مرسته وغوښته. څلورمه پوښتنه: په لاندې نومونو کې کوم نوم د برطانیې د لوی پاچا شپږم جورج لومړی نوم دی؟ جون، البرت، جورج، مانویل. د مسابقې ګډونوال ځواب ونه شو ویلی. د دوو ځوابونو د حذفېدو غوښتنه یې وکړه او له ډېر فکر وروسته سم ځواب ته ورسېد. پنځمه پوښتنه: د اسپانیې هیواد د کناري جزیرې نوم د کوم حیوان له نوم څخه اخیستل شوی دی؟ د کناري مرغۍ، کونګرو، سپی، موږک. که چیرې ته فکر کوې چې له دې کس څخه ډېر پوهېږې نو مهرباني وکړه د پورته پوښتنو ځوابونه درسره ولوله. لومړی ځواب: سل کلنې جګړې 114 کاله دوام وکړ. دوهم ځواب: د پاناما مشهورې خولۍ د اکوادور په هیواد کې جوړیږي. دریم ځواب: روسیان د اکتوبر د انقلاب جشن د نومبر د میاشتې په 9مه نیټه لمانځي. څلورم ځواب: د برطانیې د لوی پاچا شپږم جورج لومړی نوم البرت دی. پنځم ځواب: د هسپانیې هیواد د کناري جزیرې نوم د سپي له نوم څخه اخیستل شوی دی چې دا یوه لاتیني کلمه ده چې په لاتیني ژبه کې دې جزیرې ته د سپیانو جزیره وایي. نو د خپل شاوخوا خلکو په اړه په قضاوت کولو کې بیړه مه کوئ چې هغوی سادهګان او یا جاهلان دي. ژوند موږ ته دا درس راکړی چې تر ټولو ساده او لږ تجربه لرونکي خلک هغه دي چې د نورو په اړه ډیر ژر قضاوت او حکم کوي او فکر کوي چې دوی تر نورو ډیر پوهیږي.